بیا فرمائی سلورم خبر ہوتا دا کئی واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا ما قد كتبه الله لك. ودا خبر مزدکا ودا طول انسانان و فیران دا کراجم شدید پارا چی تا نفع در کی نفع عقیده ولا برابری لن ينفعوك بشيء نفع نشی در کوله تاسو په سباندی مگر اغا نفع بدر کی چې الله تعالی دې کړی دا مخکنا په تقدیر کی هر کله چې دا عقیده تا ولرلا نفع ورکون کې خوشالي را وستون کې دا ټول صرف الله دې هیڅ کله ولا چانه تمونه لري همیشه د پاره خوشالي دا ګور د الله د پیغمبر خبري هغه د وحی نه خبري کوي دا ټول انسانان او پیران کراجه مشیتا تا فائدہ در کی نفع در کی خیر در ورسي نشي در رسولت مگر هغه چې الله د طریق کړی هغه کوم وخت کې کړی دی رسوي ذکر کو بیا فرمای ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء او کچیر د انسانان او پیران راجه مشي په دې خبره باندې چې تا ته ضرر در کی لن يضروك بشيء الا ما قد كتبه الله عليك مگر هغه ضرر بدر کی چې الله تعالی کړی دی دا ټول انسانان او پیران چې راجه مشي تا ضرر در کی ضرر نشي در کوله مگر هغه ضرر بدر کی چې الله د تقدیر کی کوم لیکلی دی مقصد دا شو چې انسانان او پیران دا هیڅ قسم ضرر تا نشي در کوله کله چې ستاسو تعلق د رب العالمین سره جوړو دا جوړول پکار دی او کنه دی خزانه د الله سره دی قوت د الله سره دی کومک چې کوي الله یې کوي ضرر د بل څوک نشي در کوله نفع د بل څوک نشي در کوله مگر د هغه په اذن سره نو ولې انسان په غفلت کې پروتي دغه لوی عظیم ذات پرې خدو بل چا په رواني